السلام علیکم ورحمت الله. دوستان ولاد یو کې ښه به یاستئ، روغ او جوړ به هم یاستئ. ماښام دی، داسې یو ځای ته راغلی یم چې د هغه شخص چې مخکې تاسو هم ویډیوګانې کتلې وي ډېر بختور شخص دی. ولې بختور دی کیسه به نوره دننه سره وګورو، په شریکه راځئ. السلام علیکم. السلام علیکم. یوسف زی صاحب سلام علیکم. جوړ تکړه په خیر صحت ته ښه ده؟ خیر او خیرت دی. تاسو موږ نه نشه خلاصېدی. یو ځای کې نه شو ښه دلته تیاره ده، دننه به ورځو. مهرباني راځئ. څوک راځئ دننه. دننه نشته؟ راځه. ماشاءالله ډېر ښایسته جونګړه دې پیدا کړې یوسف زی صاحب. دا عجیبه نه ده؟ دا د الله د الله رحم دی. بس کېږي یو سخت به راځي، تکلیفونه به راځي، ښه به راځي او بد به راځي، ټول رقم په رقم حالات دي. خو انشاءالله په کټ باندې قطار کړي قرآن خو بس دا په ترتیب سره مې کېښودل چې دغه نه شي. ما زنګ ور وهلی ورته ویل چې درځم، نو اوس یې دلته راورسېدو ماښام. مهرباني وکړه تیار دی، الله دې خیر و برکت درکړي. ما چې تاسو ته ثابته کړم چې ما رښتیا لیکلي دي که دروغ وایم. ښه تاسو ته چې ما ویلې بختور سړی دی. بختور په کومه وجه باندې دی چې د داسې یو کلام لیکونکی دی. تاسو یې مخکې ویډیوګانې کتلې وې. د الحمد نه نیولی دغه دی تقریبا تر سوره عنکبوت پورې 20مه سپاره ده. یو دقیقه ښه دغه دی امن خلق السماوات والارض. نو دا یوسف زی صاحب د اخر کې راغلی ده. ښه دغه دی تر 20مې سپارې پورې الحمدلله دا د لیکلي دي. پوهېږې دا لیکلي څنګه دا چاپ نه ده. مخکې مو هم ویډیوګانې کتلې ده، ته موږ هر 5 میاشتو کې یو ځل راځو. نو دغه دی تر 20مې پورې رسېدلي دي. الله دې خیر و برکت ورکړي، خدای دې په عمر کې ور برکت واچوي. واقعا سړی د شوق وګوري، تاسو وګورئ. الحمد لله رب العالمین دا دی. ولا سیقول تلك الرسل لن تنالوا البر والمحصنات لا يحب الله الجهر وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ الذين استكبروا واعلموا بل يعتذرون وما من دابة وما أبرئ نفسي ربما يود الذين سبحان الذي قال ألم أقل لك اقترب للناس قد أفلح المؤمنون بل وقال الذين لا يرجون لقاءنا. یوسف زی صاحب اوس لګیا په کومه کې دی؟ 20مه سپاره ده. ښه هغه خو هغه دی اخري ځای دی. دغه اخري دی. ښه اول یې کوم دی؟ اتل ما اوحیه. ښه دغه دی اتل ما اوحیه کې لګیا دی. نو تقریبا سوره لقمان پورې لیکلی دی. ښه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. نو تر دغه ځای پورې لیکلی. یوسف زی صاحب ځکه بختور سړی دی، ځکه ورته موږ تر هغې لرې ځای راځو چې دی د کمال ډک سړی دی. الله دې عمر کې برکت در واچوي. امین. نو تقریبا اوس تمام دی قرآن مجید. بل ځل چې راځو دا 9 سپارې به هم پوره کړي. تر هغه وخته دی الله راته ژوندی لري او چې در څو موږ راشو دا قرآن شریف مکمل ته له خیره ټول کو او بیا واخلو دا موږ چاپ کو. او دا د هغه کسانانو لپاره دی خصوصا چې نظر یې کم وي. او عجیبه خو لا دا ده چې د کمپنۍ چاپ نه دی. ښه او موږ تاسو کمپنۍ لیدلي چې هغه په چاپ باندې هغه کې خدا د برکت دی، د دې رنګ برکت دی او دا اصلا د دې برکت دی. یوسف صاحب دا باوري یم چې زړه نه به خوشحاله سکون او اطمینان به دی. بالکل الحمدلله خوشحاله یم او خوشحاله په دې یم چې زما کوم عزم او اراده وه چې دا په استقامت لیکم او په قلاره لیکم او خیر دی وخت پکې واوړي. زه به نیم د قرآن به که تعلیف یې وکړم او خراب یې ولیکم خوند بیا رانه راکړي او خیر دی په قلاره لیکو خو چې حوصله لیکو چې صحیح قرآن ولیکلي ځکه چې ټول جهان ته خورېږي. د یو کلي دپاره نه دی، د یو دولت د ملت دپاره نه دی، ټول انسانیت ته. یا ایها الناس یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا دا خو ټول جهان دی. نو ویب چې ټول جهان دپاره زه خواست مرم انشاءالله عمر نه وروسته بیا تر هغه وخته پورې ژوندی لرم تر څو چې د دې دنیا کې طبیعت لګېږي. نو چې آینده نسل دپاره دا یو دغه شي ده، صدقه جاریه به انشاءالله چې څوک تلاوت کې تا ته ورسي. موږ به انشاءالله پوره هڅه او کوشش کوو دوستانو تاسو ټول موږ سره
په دې کې برخه واخلئ تر څو پورې له خیره د ده چاپ کې د ده په ترتیب او تنظیم کې د ده سرته رسولو پورې موږ سره یو ځای اوسئ انشاءالله چې کله مکمل شو پوره سو بیا به له خیره سره یو هغه به ورته ونیسو څه ورته وایي یا مراسم به هم ورته ونیسو لږ خواږه به هم پکې تقسیم کړو څه وړوکی کار خو نه دی که نه او ډېر وخت یې پې ضایع شوی تاسو فکر وکړئ چې دغه یو ټکی څوک لیکي که نه دغه یو رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دا رنګ کې اخیستل دلته ورکول بیا رنګ کول بیا دا ټکی پوره کول دا ډېر غټ کار غواړي دا داسې فکر مه کوئ چې عادي خبره ده نو دا سړی نازول پکار دي دا سړی څنګه نازول پکار دي الله دې درته نورم برکت په عمر کې واچي خدای پاک دې نورم درته حوصله درکړي او چې تر څو پورې دا پوره کړي دا د الله کتاب دی دا د الله کتاب دی په دغه 14مه سپاره کې یو ځای کې الله تعالی فرمایي دا ربما یود الذین کې که نه نو دا به زه خلاص کړم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله تعالی وایي دا ما نازل کړی دی او زه به حفاظت کوم ګوره پوستکو باندې و بیا هغې نه وخته ورقو باندې د پاڼو باندې شو پاڼو نه وروسته دا ورق اوس الحمدلله دغه د کاغذ ته را رسېدلی نو انشاءالله خدای دې موږ ته په ده باندې عمل کولو توفیق هم راکړي زه خبرې خپلې لنډوم او دوه خبرې کوم ستا بیا خبرې کوې اوس دوه خبرې وکړه دوه خبرې دې وکړه چې ویډیو ما عرض او ما خبره دا ده چې په ما باندې د دې خبرې ذمهواري ده انشاءالله د الله په فضل چې زه به د دې صحیح تصحیح کوم قرآن تصحیح ما سره 3 قرآنونه پراته او هغې نه لیکل کوم او تر دې چې ما په زړو قرآن مجیدونو کې یو څه فرقونه راویستل کنه الحمدلله نو دا به ډېر اصلاح او ثابت قدم کې قرآن دا یو ستا ذمهواري دا ده چې کله مکمل شو ټول مسلمانانو ته وایم ټول ورونو ته وایم چې وروره د چاپ په صورت کې تاسې کلک کومک وکړئ بالکل کلک ځکه چې ټول جهان ته خورېږي او یو عظیم دغه دی دا ثواب دی الله دې خیر درکړي یوسف صاحب زه راغلی یم چون دلته ما پیسې ماتې نه کړی شو وخت نه و نو 1 2 3 4 5 6 7 8 او دا دی 840 دغه ستا حق و چې کوم موږ مخکې درکول درته تقریبا 15,000 مو درکولې افغانۍ نو دغه مې درته درکړې دا دی الله درته په ډېرو برکت جوړېږي 15,000 افغانۍ جوړېږي نو دغه ما حساب کړی وی درته مې راوړی امانت مې در وسپارلې نو تاسو پې خپل انشاءالله هغه څه شی ضرورت یي د کور دا هم پې هغه کوئ چې تر څو پورې بیا راځم پوره به بالکل ما مخکینی وعده تا سره ساته رسول الحمدلله اوس یې بیا هم سره رسول سره انشاءالله تاسو او د ټول خلکو مخلوق دنیا په مخ کې ته دا وعده ما یو ځل دوستانو ساته رسول الله دا چې دا مادیات دي او دا چې دا د لاس خیره ده دا د دې قرآن په مقابل کې هیڅ هم نه دي د دې دا یو حرف نه دی که نه دنیا ډکه شي که نه دا یو حرف ته نشي رسېدی نو دا هغه شی دی چې د زموږ او ستاسو ژوند کې ورته ضرورت دی نو یوسفزی صاحب به په ډېرو نازو یوسفزی صاحب دا واخله الله دې درته پکې برکت واچي ډېره مننه دوستانو ویډیو سره شریکه کوئ او الله مو خوشحال لره تان سوکاله او خوشحاله او آباد اوسئ الله دې قرآن په برکت سره ستاسو کارونه هم سم کړي موږ تاسو ټولو کارونه دې الله سم کړي خدای پاک دې دا قرآن موږ ته د قیامت په ورځ باندې زموږ لپاره شفاعت کوونکی وګرځوي چې دا قرآن موږ ته ودرېږي او زموږ شفاعت وکړي او موږ ټول ضیا ورور کیمرې لاس کې ده ټول سره جنت ته بوځي خدای مو خوشحال لره آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته